رحمان خدای دی چې د دې قرآن ښوونه یې کړې ده. همغه انسان پیدا کړ او د ته غږېدل ورزده کړل. لمر او سپوږمۍ د یو حساب پابند دي او ستوري بوټي او ونه ټول سجده کوونکي دي. اسمان یې اوچت کړ او د عدالت تله یې کېښودله. د دې غوښتنه دا ده چې تاسې د عدالت په تله کې خلل مه اچوئ. په انصاف سره سم صحیح تول وکړئ او په ترازو کې ډنډې مه وهئ. او الله ځمکه د ټولو مخلوقاتو لپاره وغوړوله. په هغې کې هر راز زیاتې خوندورې میوې دي. د خرماو ونې دي چې میوې پر پوښونو کې نغښتې دي. راز راز غلې دي چې په هغو کې واښه هم وي او دانې هم. او هم د ریحان بوټي شته چې ډېر ښه بوی لري. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسې به د خپل پروردګار کوم نعمتونه دروغ وګڼئ؟ انسان لکه دوړې غوندې کړنګېدونکې وچې ورستې شوې خټې څخه پیدا کړ او پیری د اور له شغلې څخه پیدا کړ. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسې به د خپل پروردګار د قدرت کوم عجایب دروغ جن کړئ؟ دواړه ختیځونه او دواړه لویدیځونه د ټولو مالک او پروردګار همغه دی. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسې به د خپل رب کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ 2 سمندرونه یې خوشې کړل چې سره یو ځای شي. بیا هم د هغو ترمنځ یو پرده حایله ده چې هغوی ترېنه تجاوز نه کوي. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسې به د خپل پروردګار د قدرت کومې نښانې دروغجنې کړئ؟ له دغو سمندرونو څخه ملغلرې او مرجانونه راوځي. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسې به د خپل پروردګار د قدرت کوم کمالونه دروغجن کړئ؟ او دا بیړۍ د همغه دي چې په سمندر کې د دنګو غرونو په څیر لوړې پورته شوي دي. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسې به د خپل پروردګار کومې لورینې دروغجنې کړئ؟ هر څه چې پر دغې ځمکې باندې دي فنا کیدونکي دي او یوازې ستا پروردګار چې د جلال او درناوي خاوند دی پاتې کیدونکی دی. نو ای پیریانو او انسانانو، تاسې به د خپل پروردګار کوم کمالات دروغجن کړئ؟